سلامونه نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته امید ساتم چې ټول به ښه وئ، رک روغ جوړ او خوشحال به وئ. ښه ګرانو کتونکو څنګه چې ګورئ نن را سره په خپرونه کې زرڅانګه بیبي ناسته ده. نو غواړم د ژوند په هکله د کارونو په هکله چې تاسو خو ټول د دې سیرې سره اشنا یې پېژنئ چې څومره وخت مخکې مطلب ګانې کوله اوسه پورې ګانې کوي، هغه خپل مینوال شته دي. نو دا چې ژوند کې ورباندې څومره سختې راغلی او څومره سختو سره مقابله وکړله، مګر بیا هم خپل هغه همت د لاسه نه ده ورکړی. یو قوي او مبارزه مېرمنه ده. السلام علیکم. څنګه بیبي تاسو ښه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ ژوند زندگی په خیر تیریږي؟ ها زرڅانګه بیبي خو تاسو پیژنئ چې ماشاءالله غږ کې یو درد هم ده او خوند هم ده. نو زرڅانګې بیبي راشي که د ځوانۍ نه لږ شانتې کتونکو ته وایي ځواني څنګه وه، اوس حالت څنګه دي؟ ځواني خو ځواني لکه ګل ته ګوره ول پرې تازه وراچې نور هم بیبي سره مخکې کښېنه راځي لاشه ورځ په تېرېږي بیا پاڼه غورځېږي ونه. ښه نو دا خو دا مطلب ځواني ښه وه که نه اوس؟ ځواني خو ښه وه چې ځواني خو ښه ده. ځواني چې لاړ شي بیا نه راځي که نه؟ بېرته نه راځي. ښه زرڅانګې بیبي دا راته وایي چې څنګه شوق تاسو پیدا کړو چې ګانې ووایئ؟ داسې واده و خلکو ولغه سره چې خو دا باجي څنګه خو نه وي. بیا یو هلک راغی چې مصطفی خدایي هغه تل راشي دغه واده کېدو سره پیپه به خلک ته وایي هغه زما ته پیپه ما سره ریډیو ته یې راوستله هغه داړه ریډیو کې مې سندرې وکړې. بیا لاړه پنډۍ ته، پنډۍ کې بیا اسلام آباد ته ښه نو زمونږ ستاسو پښتانه خو ډېر پابند خلک دي که نه؟ په ښځینه باندې ډېر زیات پابندیانې کوي. تاسو ته مطلب کور کې رور پلار نه ویل چې نه زرڅانګه به ګانې ته نه ځي؟ هغه څو ته توړې وو چې ګانې ته به نه ځم، ما شوق دی. بیا مطلب غوسې موسې وهل محل دا خبرې پکې وي؟ توړې راکړې زه به ځم ما شوق. ښه نو مطلب اکثر پښتانه دي کې وجل کېږي هم، تاسو داسې دمکیانې وې که نه؟ دمکیانې راکړه وجل ډېر وجل. ښه ستاسو لومړی چې تاسو ګانا وکړله سندره وکړله هغه کوم یو؟ بنګړیوال په کوڅې مزه وای وای د خیال بنګړې مې ماتاوې ما جړاوې نه لړې بنګړیوالې د بنګړیوال په کوڅې مزه وای وای د خیال بنګړې مې ماتاوې ما جړاوې نه لړې بنګړیوالې. ماشاءالله ماشاءالله. نو بیا د خاوند له سیاټه خو تا ته څه مشکل نه و چې نه؟ خاوند مې مړ ده اوس مطلب چې ژوندی اوس خو مړ شو، الله دې وبخي چې ژوندی وکړله. تر اوسه پورې مو څومره ګانې کړي دي زرڅانګې بیبي؟ ټوله کړه دا ګانې شماره کیسټ ووایه دغسې شماره. مخکې خوند وکړه اوس؟ اوس دې ښه ده خوند خو ستا مخکې درته خوند چې مخکې ډېر مزه خوند و ګانو سندرو کې که نه؟ تل پرشن نه و. ښه نو زرڅانګې بیبي ژوند څنګه ده؟ اقتصاد څنګه ده؟ په خیمو کې ټیم تېروم. په خیمو کې ستا لاس را مې ډېره ده نه مې ځمکه سته نه په دوکان ته چې ماته سودا په خرڅول سه. مطلب ځینې خلک شته دي که نه چې ګانو ته راځي وایي چې مونږ پیسې پیدا کړو پیسې وګټو. ستا شوق و که نه پیسو په خاطر راغلی وي دلته؟ شوق زما نه ما شوق. او پښتانه څه هیلف کوي څه لاس نیسي که نه؟ پښتانه ما زما مینهوال ډېر ډېر خوشحالي پښتانه. ژوند کې تا باندې چې مطلب داسې سخت حالات راغلی هغه کوم حالاتو چې په تاسو راغلی اوس مې یادېږي او ژړېږئ ورته؟ نه الله دې رضا شي چې سخت نه در باندې راغلی صرف د خاوند وجړو نه هېڅ سخت نه ده راغلی نور نشته. مطلب نن سبا خو غریبي هم انسان جړوي. غریبي ستا خو الله راکوي الله یې راکوي الله یې راکوي. الله نه ډېر ظالم. ښه زرڅانګې بیبي دا اوس ستاسو د مینوال هم زړه کې دا خبره وي چې ستاسو په ژوند کې داسې غټ ارمان څه ده چې الله تعالی یې تاسو ته پوره کړي؟ چې ما ارمان پوره ډېر مې دا ټولوانې وکړی ډېر بچپن نه زما ارمان نه پوره کړي چې کوم بار پوره کېده څه ارمان دی؟ د کور ارمان مې روسه کور مې نشته
کور الله درکړي. کور درکړي. نو ګرانو کتونکو ژوند کې خو انسان باندې سختې راځي، مطلب زرڅانګه بیبي وایي چې زما دا ارمان دی چې ما ته الله کور راکړي. نو پښتانه خو ډېر زیات دي، که تاسو دغه خپرونه پروګرام ګورئ نو راشئ، که ستاسو وس مطابق څه کېږي خیر که هغه 6,000 روپۍ 1,000 روپۍ موږ ټول یو ځای کړو که نه، نو زه مطمئنه یم چې زرڅانګې بیبي ته یو ښکلی کور جوړېږي. که څنګه داسې پښتانه دي راغلي چې موږ به تاسو ته کور والو یا ژوند داسې څه؟ ګوره تاسو نه شکایت هم نه کوي که نه، یعنی د ده مینه د دغه مهرباني چې اوسه پورې هم په زړه کې دي. نو زرڅانګې بیبي څه کې مخکې نور هم ګانې وایي که نه، دومره چې دې ویلي بس دی، دومره بس دی که نه وې داسې نه وې ګانا څه ټپې مپې ټپې هم کړي دي؟ ښه یو څو ټپې که کتونکو ته وایي بیبي. غم دې پړ سره پسې ګرځې ګرانا، لمې به وسیا برکت ملک شماوا، یا خبر میں کلا کلا اخلا گرانا، د مسافر خبر کلا کلا ویناوا کلا وینا. ډېر ښایسته، بالکل وایي مسافر تشوي خواره زه شوم، مسافر تشوي خواره زه شوم، خواره د مور شه چې سفر ته دې لیږي نه. دا رښتیا خبره ده. رښتیا خو خود ده چې قطر ته ښځې پاسې مجرمان یې پاسې هلکان یې لاړ شو. هلکان لاړل. ښه مسافري دې چېرته کړې زرڅانګې بیبي؟ تر بل جرمني پورې عراق پورې ختلې. او ستاسو تعلق کوم ځای دی؟ مطلب افغانستان پاکستان مروت یې؟ ښه دا مروت ژبه ډېره سخته نه ده؟ نه د پښتو لکه سخته ده که نه؟ افغانستان ته کله تللی؟ افغانستان کې هم ستا بلا شیز مینوال دي تللی؟ افغانستان ښه ځای دی که نه؟ ځئ لاړ شو دواړه یو ځای چکر ووهو نو لاړ به شو. ته نه ځې را سره؟ ولې؟ کلاله قرار شي خدای جان رحم راوړي. مطلب تاسو ماماګانو ته سوچ کوئ؟ ماماګان ماته څه نه لري خوشحاله ساتي. بالکل زه مطمئنه یم چې ماماګان به هم د زرڅانګې بیبي مینهوال به وي. ماماګان چې چېرته وي هغه د خوشحاله ساتي، په غرو کې اوسي هغه د خوشحاله ساتي. بالکل هغه یو سندره ده که نه وایي طالبورانه بګېږي زرڅانګې بیبي که دا سندره لږ شانتې ووایي موږ ته. طالبورانه بشستا لیوانې مینه ونارې لوانگینا وناره، طالبورانه بشستا لیوانې مینه وناره لوانگینا وناره، یاد دند کلا کلا خوان کې وناره لوانگینا وناره، تجم شاد دند قدر کام بنا وناره لوانگینا وناره، طالبورانه شبستا لیوانې مینه وناره لوانگینا وناره. ماشاءالله ډېر ښایسته وایي. طالبه خدای که به ملا شي، طالبه خدای که به ملا شي په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. څنګه خوښ دی شو؟ نو ګرانو کتونکو ځواني وی یو نشه وي نه چې همیشه زرڅانګې بیبي هم ډېر ښایسته ښکلې ځواني تېره کړې ده. نو اوس خو ګورئ بیا هم ماشاءالله موږ نه ډېر تکړه ده، ډېر ښه ده که نه؟ زرڅانګې بیبي راشي او تپوس درته وکړم دا واده په مینه مو واده کړی؟ نه مینه مې کړی. په مینه؟ وای مطلب مینه مو کړې؟ مینه کې خوند شته؟ ولې نشته خوند؟ نو مطلب ما ته څه درخواست لري چې مینه وکړم که نه؟ د کورنۍ په خوښه واده وکړم؟ لکه ما ته مشوره نه راکې؟ نه خدای تا خوښوي څه دی. زما خوښه ده چې څه کې مطلب مشورې ما ته نه راکوي. نو ګرانو کتونکو زرڅانګې بیبي نه هم ډېره مننه. انشاءالله زموږ به بل ملاقات هم ورسره کېږي د زرڅانګې بیبي په کور کې. تاسو موږ سره اوسئ، چینل سره اوسئ، چېرته مه ځئ. پښتنو ته څه پیغام لرئ او که نه؟ پښتنو ته زما سلام، مینهوالو ډېر مینهوالو ته زما سلامونه. خوشحال جوړ خوشحال او جوړ اوسئ. بس ستاسو د وس مطابق چې څه کېږي زرڅانګې بیبي لاس ونیسي، ولې چې مطلب
تاسو خو حالت ګورئ. نو دا و د نن ورځې خپرونه چې ما غزال نظري تاسو ته وړاندې کړله، تل بل خپرونې پورې چې هر چیرې تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ. نو زمونږ به بل خپرونه زرڅانګې بیبي سره د دوی په کور به وي. نو تاسو خامخا چینل وګورئ، نو بیا به نور خپرونې هم شته. چېرته مه ځئ، چینل سره پاتې شي. الله حافظ، ښه وختونه، ښې شي.